څه چل دی خان کور کې دی ته ورتېږه زه ورته اواز کوم خان ایسته ما ته غوږ شه څه چل دی میلمه دی یو بوډا راغلی دی ایسته ما ته غوږ شه رایوله دننه راځه ښه خان راځه بې ختلي یې راونه ځه دننه راځه الکه ایسته ما ته غوږ شه سهر مې کسان احکار له راوستي دي او انشاءالله له احکار نه مې بوجې ډکه کړي او د یوې میاشتې پیسې خو به راته بچت شي که نه ایسته ما ته غوږ شه الکه ایسته ما ته غوږ شه کسانو به د احکار نه بوجې ډکه کړي چې ایسته ورشم تیم ناوخته شو چې ایسته ځو ایسته ما ته غوږ شه هلکانو بوجې شي شو هلکه احکار هم نه دی کړی یاره خان نو موږ خو 800 غزارونه وکړه نو مرغۍ به کېناسته ایسته موږ به ویشته ایسته به پاڅېده ایسته ما ته خو شهلکانو ناوخته دی ځئ چې ځو هلکانو ایسته ما ته غوږ شئ لږ ودرېږئ هلکانو د وسلې ګیرې ایسته ما ته غوږ شئ د لاسونه را لږ چاپي کئ هلکه ایسته ما ته غوږ شئ کښېنئ چا ورډه په ولکه یاره خان ما وی کا چا دا ماکا واکړه څه چل دی خان کور کې دی ته ورتېږه زه ورته اواز کوم خان ایسته ما ته غوږ شه څه چل دی میلمه دی یو بوډا راغلی دی ایسته ما ته غوږ شه رایوله دننه راځه ښه خان راځه بې ختلي یې راونه ځه دننه راځه په خیر بوډخې څنګه یې ښه یې جوړې کېنه پاسه لګره خان پسې کېناستې وایه که نه بوډا څنګه راغلی خان چا راته ویل د دوی په ځای کې خیرات دی چې وریجې وخورم هله هله د سحر په اذان کې بالا ټاپه د خان نن په خپله درېیمه ورځ ده چې ډوډۍ یې نه ده خوړندې مرپوړه غله به پکې د کمې ورکي خان صحیح ده زه به درنه لاړ شم نو ایسته ما ته غوږ شه بوټا چای به څښلی وی که نه صحیح ده زه خان وبس هلکانو چای وله راوړئ
واله بوډه دا چې ورواړه دا چې والا اوس که بوډه ښه ولا پیالې ماته کړه لکه را باندې کوي پې